د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې ښار کې د پخوا په پرتله د سوالګرو شمېر ډېر شوی دی. د مونیخ امنیتي کنفرانس په لومړۍ ورځ د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو په یوې بیانیې کې په افغانستان کې پر ښځو لګول شوي محدودیتونه په کلکه غندلي او د ښځو د حضور په ځانګړي ډول په مرستندویه مؤسسو کې د بیا کار د پیل غوښتنه کړې ده. په بامیان ولایت کې یو سړي خپله 14 بسوه ځمکه د طالبانو حکومت د پوهنې ریاست ته د ښوونځي جوړولو لپاره ورکړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ترهګر ډلو په شتون اندېښنه وښوده او ویې ویل چې نړۍ باید افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ جدي ونیسي. او په ترکیه کې نن یکشنبه تر نړېدلو ودانیو لاندې د راګیر شوو د ژغورنې هڅې پای ته نږدې شوې دي.